کونړ کې د نوي کابل بانک د خدمتونو چارې تازه د مرکز اسداباد په یوه بله ودانۍ کې پیل شوې. د بانک مسؤلینو په خبره د مشتریانو لپاره یې د خدمتونو کچه پراخه کړې او په ولسوالیو کې به هم بانکي خدمتونه ترسره کیږي. اوس خو په دې کې حواله دا راغی چې ATM ماشین راغی، پوز ماشین راغی او غرفې 10 ته ورسېدلې. مخکې موږ 6 غرفې لرلې، اوس الحمدلله 10 غرفې شولې، کارمندان سیوا شو، تشکیل یې پراخه شو، ډېر زیات شو. بل دا نمایندګي ملکي خلکو ته ځانګړې شوله. موږ انشاءالله د بانک په اړه چې هر قسم اطمینان دی هغه موږ دیو ته ورکوو، هر قسم خدمات اسانتیاوې چې دي کوم چې عصري وسایل دي انشاءالله هغه موږ دیو ته برابرو او دیو ته به خدمات وړاندې کوو. د بانک هر اړخیز خدمات یې کوو انشاءالله چې په نږدې وخت کې به د ویسټرن یونین حواله جات په کابل بانک کې به کونړ کې دی هغه سیستم برابر شي. په نوې ودانۍ کې د کابل بانک چارو د پیل په مراسمو کې یو شمېر مسؤلینو او عامو خلکو ویناوې وکړې او د بانک د مسؤلینو لخوا یې مشتریانو ته د اسانتیاوو په رامنځته کولو خوښي څرګنده کړه. یو څه مشکلاتو مخکې زړه ودانۍ کې بیا مرکزي کابل بانک په همکاریو سره چې دغه مشکلاتو د حل لارې هم دا وموندله چې دلته د سلاجید صاحب مارکیټ راغلی دی او دلته دا نوې ودانۍ برابر کړله. په دې کې انشاءالله 100% موږ متیقین یو چې مشکلات به مراجعینو ته او مشتریانو ته نه وي. موږ مطمئن یو دا یو ښه کار وشه چا چې په دې کې هلې ځلې کړي وي الله دې اجر ورکړي. دا بانک داسې یو ځای کې و چې هلته د ډېر ګڼې ګوڼې ځای و، خلک به هلته ولاړ وو، لارې به بندې وي. نو دا اوس ډېر یو ښه کار وشو چې دې ځای ته راغی او علاوه د هغې نه دا ځای هم پراخ دی، خدمات هم پکې ښه ترسره کېږي. مخکې ډېرې کمې غرفې هلته درلودلې، اوس دلته مو ولیدلې نو غرفې یې ډېرې زیاتې وي. یعنې دا د دې ښکارندویي کوي چې دوی به ډېرو خلکو ته خدمات وړاندې کولی شي. د کابل بانک مسؤلینو دا هم وویل په ګڼو ولسوالیو کې نوې څانګې جوړوي او مشتریانو ته به برېښنایي ATM ماشینونو اسانتیاوې هم رامنځته کړي.